بسم الله الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا. محترمینو، یو محترم رو دا پوښتنه کړې ده چې زه کله اودس کومه نو ماته دا وسوسه ډېره راځي چې دا پښه به دې وچه پاته سوي یا به دې لاسونه مخ سم نه وي پرېولي. دغه رنګه چې غسل کوم هم وسوسې راځي، چې لمونځ کوم هم وسوسې راځي. د دغه وسوسو که څه علاج راوښه. تعلیم الاسلام اداره ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب. محترمینو، د دغه وسوسو ډېر ملګري شکایت کوي، نو ستاسو موږ دا هیله لرو چې دا ښه په غور سره واورئ او ځان. محترمینو، زموږ کتابونه دا لیکي که چاته د وسوسې ناجوړي ورپېښه سي نو د هغه علاج دا دی چې دغه وسوسو باندې دې عمل نه کوي، د دغه وسوسې د راتګ دې پروا نه ساتي. دا زړه چې دی دا یو ګذرګاه ده، سړک دی، لکه پر یو سړک چې ګاډیانې، موټران، حیوانان، انسانان هر رنګه شان تیریږي. پر دغه لار باندې زمریان، سپیان هم وي. نو مې که چیرې پر دغه لار چې یو سپی روان وي، ته د هغه سره چیړ چاړ وکړې نو هغه به ضرور ستا په ضد کې راځي او بیا به نور هم د نجاست باعث جوړېږي. نو دا وسوسه هم د زړه پر سړک باندې روان یو شیطان دی. که چیرې د دې سره ته ورانۍ کې چیړ چاړ ورسره کې نو دغه شیطان دا وسوسې به نورې زیاتې سي. کله چې وسوسه دله راسي نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایه او چپه طرف ته توکه. داسې دی لکه د شیطان پر خوله چې ورتوکې او ذلیلې. او په وسوسو راتګ سره شیطان ډېر زیات خوشحاله کیږي او شیطان ډېر مطمئنه سي چې یو سړی په وسوسو کې مبتلا کی. او علامه مفتی خالد سیف الله رحمانی صاحب په قاموس الفقه جلد نمبر 5 صفحه نمبر 218 هغه لیکلی دي چې د حدیثو څخه دا معلومیږي چې دا وسوسې چې کم حالات وي دا د شیطان د طرفه سي. نو نبی علیه الصلاة وسلام وفرمایله چې د اوداسه دپاره یو شیطان دی، د هغه نوم ولیحان، چې کله سړی اودس کوي نو هغه بیا په وسوسه کې مبتلا کی. نو نبی علیه الصلاة وسلام وفرمیل فاتقوا وسواس المار. ترمذي شریف کې دا حدیث نمبر 55. یعنی مطلب دا کله چې سړی اودس کوي نو دته دا اطمینان نه کېږي چې د اودس پوره اوسو او که نه اوسو، یو ځای وچ خو نسو پاته، بار بار دی هغه په وارې واره دی بیا هغه پرېوي. نو که دې چیرې یو وار اودس وکړي په مسنونه طریقه سره دې دغه اعضاوې پرېولې، نو که بیا چیرې بار بار په طبیعت کې دا خیال راځي چې فلانی ځای به وچ پاته سوی نو هغه طرف ته توجه مه ورکوه. انسان خو دا سوچ کوي چې زه احتیاط کوم، لیکن دا د شیطان لوبه ده چې د سره کوي. نو باید به هغه طرف ته توجه نه کوې. دغه رقم غسل دی چې کله ته په دې پوه سوې چې دا ما اول ور سم وکړي، بس توجه مه ورکوه چې شیطان بیا درته دا ځای به وچ پاته سوی، دا ځای به وچ پاته سوی. دا شیطان دی چې وسوسې. او حکیم الامت علامه محمد اشرف علی تانوی رحمه الله اعمال قرآنی صفحه نمبر 14 د وسوسو څخه د ساتلو دپاره دا دعا لیکلې ده چې تاسې دا ډېر ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون. دغه ډېر وایست دا آیات د قرآن مجید. ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون. نو دغه ډېر وایست د دغه شانو طرف ته توجه مه کوئ. دا چې کله ته وسوسې سي نو شیطان نور خوشحاله سي. باید د وسواسو طرف ته توجه ونه کړي.
بس یو وار یو ځای پرېوي اول وار بس که بیا شیطان وسوسې در اچولې بس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وای او چپه طرف ته توکه داسې ده لکه د شیطان پر مخ چې ورتوکې ذلیله او خواره کې نو داسې عمل کوئ والسلام